الله تعالی کم خشته خوی ورکړی دی، مزیدار او بهترین خوی چې الله ورکړی دی، نو د هغې مثال هم په مخ د ځمکه نشته دی. دا عاجزۍ خوی، ملګرو سره د یو شان ناستې خوی. یو صحابي فرمایي چې نبی علیه السلام به په عام مجلس کې د ملګرو سره ناستو، نو چې ناپېژنګلو سړی به راغی نو هغه ته به دا پته نه لګېده چې پیغمبر علیه السلام څوک دی. داسې نه به چې په لویه ګدۍ به ناستو، په لویه کرسۍ به ناستو، په لویه تولی او بلستن به ناستو، دا به نه وه. عام چې به څنګ نور صحابه څنګ په مجلس کې ناستو، همدقسې به ورسره دواړو جهانو مبارک سردار ناستو. پته به نه لګېده چې دې کې د دواړو جهانو هغه سردار چې کوم د الله په نس څومره برګزیده او الله ته څومره خوښ دی، عام مجلس کې به ناستو. یو صحابي فرمایي نبی علیه السلام مبارک ماله راغی، وی ما سره یو بالغ پروت و، وی ام یې ورته واچو چې نبی علیه السلام په هغه بالغ باندې کښېني. یو ګدۍ غوندې وه، داسې پلنه غوندې د ناستې دپاره. وی نبی علیه السلام مبارک ما دوی ته پې کښېنه. وی چې نه سر ته به پې کښېنې. وی ما هغه نبی علیه السلام ته دیکه کوله، هغې ما ته را دیکه کوله. وی هغه ته اخوا په ځمکه کښېناستم، ته دې خوا په ځمکه کښېناستم، هغه ګدۍ منځ کې پاتې شو. څومره خشته خوی، بهترین اخلاق. یو صحابي فرمایي وی مدینه شریفه کې یو زنانه وه، یو ښځه وه، د هغې دماغو کې فرق و، لیونی شان ښځه وه. وی نبی علیه السلام یې د مټه ونیوه چې راځه تا سره یو خبره کوم. وی نبی علیه السلام مبارک ورسره روان شو، د جومات نه بار وویست، د لارې منځ کې ودرو. وی نبی علیه السلام ورسره ولاړو. ښځه خو نه پوهېده، لیونی وه، بوډۍ ښځه وه. وی تر هغې پورې نبی علیه السلام هغه بیبي سره په هغه لاره کې ولاړو، ټولو صحابه ورته کتل چې تر څو هغه لیونی ښځه نه روانه شوې. داسې خشته خوی چېرته چې به نبی علیه السلام مبارک په چا سره رخصتي کوله. یو صحابي فرمایي وی چې چا سره به یې رخصتي کوله، وی د چا لاس به یې نه پرېښوده، ورسره به روانو چې هغه میلمه به پخپله وی چې صاحب بس جي زه نو ځمه، نو بیا به یې وله لاس پرېښود. یعنې چې میلمه به ترې لاس خپل نور اخکلی، هغې پورې به د دواړو جهانو مبارک سردار د خپلو دواړو لاسونو منځ کې د هغه میلمه لاس نیولی. څومره خشته خوی. یو مقام کې غنیمت تقسیموي، چې غنیمت تقسیموي، یو سړی راغی، یو بانډیسي سړی راغی. وی نبی علیه السلام مبارک د څادر نه ونیوه او دونه زور یې ورکړه چې د پیغمبر علیه السلام مبارک په دې سټ باندې یو شین داغ جوړ شو. د هغه څادر هغه جیب یو پټه جوړه کړه او داسې ځان ته راښ کړه او ورته وایي چې خلکو له مالونه ورکې او ماله نه راکې. وی نبی علیه السلام مبارک ورته مسکی شو ورته او وی چې یاره افسوس چې د دې ټولې دنیا د غرونو او د دې اونو عمره مال دا اوس د میدان کې پروت وی او دا ټول مم در کې تقسیم کړی وی که نه، نو بیا به هله ستاسو زړه یخ شوی و، بیا به م وی چېره دا خو بخیل نه دی، دا خو سخي دی، بخیل نه دی سخي دی. خو چې دونه مال اوس وی چې د دې ټولو اونو او د دې ټول دنیا دا ډک وی. او په یو موقع کې نبی علیه السلام مبارک نه خلک راتو شو، نو یو هم تشیغ غواړي، بل هم تشیغ غواړي، خلک ګڼو، بانډیسي خلک به اکثر. نو وی څادر د نبی علیه السلام مبارک یو اونه و یو څانګه و هغې کې ونښته او نبی اسلام به ترې رسته ته وی خندل چې د خدای بندګانو څادر خو راله خپل راکې که نه، چې څه وه خو تاسو ټول واغېشتل، څادر مو رانه پاتې کړه، خپل څادر خو راکې. ګوره شخصیت ته یې وګوره چې څومره د لوی حیثیت خاوند و، الله ته څومره خوښ و، صحابو ته څومره ګران و، او اخلاقو ته یې وګوره، خوی ته یې وګورئ. قسم دی که په مخ د ځمکه داسې خشته خوی والا نه څوک تېر شي او نه به څوک تېر شي. د مکې مکرمې د فتح سفر 8 هجري ده. نبی علیه السلام مبارک سره د ټولو ملګرو را روان دی او تقریبا د 10,000 یا 12,000 یو لوی لښکر ورسره دی. دومره لوی لښکر چتم د پیغمبر علیه السلام په د دغې وخته پورې د دې نه مخکې دومره لښکر چېرته نو تیار شوي لکه دا چې څومره لښکر. یو لوی غوغا ده، شهسواران دي، سونو والا، پیاده فوج دی، انصار دي، مهاجرین دي، را روان دي. د مکې خلک رو خبر شو چېرې نبی علیه السلام را روان دی په مقام لکې. د مکې چې کوم لوی سردار دی ابو سفیان،
ابو سفیان ابن حرب رضی الله عنه رست مسلمان دی او دغه وخت لا کافر او چې زه خبر شوم چې نبی علیہ السلام را روان دی یو ملګري ته مې وویل چې ته راځه یو چکر لګو ګورو چې حقیقت دا نبی علیہ السلام راځي او کاسب غوغا د پراپګاندا وی چې داسې یو ځای له راووتو نو اورونه بلېدل دا یو ځای کې نبی علیہ السلام دمه کړې وه نو ځان له صحابو خوراکونه برابرول ملګري ته وایي چې یاره دا اورونه د څه دی لوګي لرې یاره وایي دا فلانکې قوم دی هغه فلانکې کلی دی دغلته او دا د هغې کلي نه لوګي راخېږي وایي نه هغه کلي دومره نه دی دا لوګي چې څومره دي هغه ډېر لږ کورونه دي او دا خو ډېر لوی لوګي دي وایي چې لږ مخکې لاړل د نبي علیہ السلام مبارک یو څو څوکیدارانو ګیر چاپېره به دا اسونو والا ګرځول چې نبی علیہ السلام چې د لښکر نه اوس هم قاعده داره چې لښکر یو ځای کې وي د هغې نه ګیر چاپېره دفاع دپاره څه کسان خواري ناګهاني څوک حمله ونه کړي هغې کې څنګه ابو سفیان ولید او ورسره ملګري و هغې خو وپېژن تپوس یې ته و که څه چل دی ولې دا اورونه دي او دا خلک وی دا خو نبی علیہ السلام را روان دی په مکه حمله کوي ابو سفیان رضی الله عنه فرمایي چې دغه وخت مې لکې دا رالل چېره راشه مخې له وله ورشم ځکه دا خو ډېره لویه غټه بېعزتي ده چې دوی راځي او ما ګرفتار کړي جنګ ورسره کولی نه شي راشه مخې له خو لکې مې اسلام پوره نه ننوت نو دی په اس باندې سور شو او روان دی چې څنګه روان دی عمر فاروق رضی الله عنه صحیح او هغه کې دا وی چې که نبی علیہ السلام له ورو رسید بیا رانه بچ دی راشه چې د هغه د ورتلو نه مخکې بېغمه کې ځکه همدا ابو سفیان رضی الله عنه په احد کې د مکې د مشرکانو سردار لویه جنګ یې کړی د نبي علیہ السلام سره په خندق کې داسې نورو جنګونو کې د نبي علیہ السلام مخې له راغلی دی راشه چې دې تر څو نبي علیہ السلام له رسي چې بېغمه یې کړم هسې ورپسې وځغله چې ویې ځغله دې مخکې دی ورپسې دی خیر ابو سفیان رضی الله عنه فرمایي چې د نبي علیہ السلام خواله ورورسېد دقه دی چې عمر راورسېد د الله رسوله دا د الله دشمن راته پرېږده لږ یې پرېږده چې دا سر ته په دې توره خوا وغورځوم چې عمره لږ صبر کښېنه یو 2 منټه وایي نه که د الله رسوله ده خو لا کلمه نه ده ویلې مسلمان شوی نه دی ما ته یې پرېږده چونکې ابو سفیان خو د مکې سردار پرېږده چونکې ابو سفیان خو د مکې سردار نبی علیہ السلام مبارک ورته فرمایي عمر ته لږ غوندې صبر وکړه ابو سفیان څنګه راغلی زه خو په مکه در روان یم او حمله کوم او دعوت در کوم د ایمان ته د مکې سردار یې که ته مسلمان شوې ممکن ده چې د مکې دا ټول کافر به مسلمانان شي او زما دا قوم به د جنګ نه خلاص شي د وینو تویېدو نه به خلاص شي هغه هوښیار ابو سفیان پیر صاحب ټیک ده اوسه پورې موږ له د کفر او د شرک څه په لاس را نه کړل زما هم له اسلام ته کېږي لاس یې ورکړه نبي کریم صلی الله علیه وسلم له او په هغه ټک رب العالمین مسلمان دا خو د مکې سردار چې مسلمان شو نو نبی علیہ السلام دله یو شان ورکو ګوره دومره که بل انسان وي او ای ابو سفیان ته هغه نه وي چې ستا په وجه باندې په احد کې زما باندې غزار وشو زما غاښونه مات شو زما شونډه وشلېده زما مخ وینې شو هغه نه زما د تره اینه راوتې ده
او د هغه په زړه چکونه لګېدلي دي او یا کسان ستا د لاسه زما شهیدان نه شو او په خندق کې تا موږ له څومره تکلیف را کړو اوس یو یاري دی ایمان اورېږه پرېږدم دی نه لیکن د دواړو جهانو مبارک سردان ورته څه وایي ایمان اسلام هم قبول منظور شو او یو ابو سفیان او یو عزت ترکو وی څه عزت دی وی چې کم انسان ستا د قوم د مکې نه ځان پسې دروازه بنده کړه د کور بس هغه ته امن دی غږ به ورته نه کوځې دشمن دی بس چې څوک په مکه کې کور ته ننوت او دروازه بنده کړه هېڅ به ورته نه وایي او تاله یو بل عزت هم در کومه چې چاله ته امن ورکې دا غم په امن دی زه ستا دا یو لوی عزت شو لوی حیثیت دی شو حیران شو چې زه خو د مکې سردار یم دوی خو ما ته اړو غږ ونه کړه معافي م کړم او دونه عزت یې راکړه چې زه چې الله امن ورکوم نو هغه هم په امن دی یاره وایي حضرت ابو سفیان رضی الله عنه وروسته وایي ما خو د نبي علیه السلام سره مخکې ډېر ژوند تېر شوی په مکه کې د پیغمبرۍ نه مخکې مو د پیغمبرۍ نه وروسته ویړه کې مې وی چې اوس خو ډېر لوی سردار دی ډېر خلک یې ملګري دي د ده خو به ډېر لوی شاني او د دې پیغمبر خو به ډېر لوی روبي او ده کې به دومره لویوالي وي خو چې ما د ده دا خشته خوي او دا اخلاقو کتل او دا عزت مې د ده په دې زړه کې د خلکو د قوم ولیده وایي ما ایمان مې دا یارې نه راوړی د زړه نه مې ایمان نو او چې د نبي علیه السلام مبارک د اخلاق مې ولیدل نو د زړه نه مې ایمان په حقه مې ایمان په دې زړه کې ورننوت او چې په دغه سفر کې مکې ته راورسېدل نو په مکه کې سیبه ښځې راغونډې شوې وایي موږ هم د نبي علیه السلام سره بیعت کوو د مکې ښځې نو ښځو سره به نبي علیه السلام بیعت کوو خو عایشه صدیقه فرمایي رضی الله عنها چې ګورې چاله هم لاس نه دی وروړی د خولې بیعت به یې کوو چېرته پیغمبر علیه السلام ښځې سره لاس نه دی جنګولی پردۍ ښځې سره په خوله به یې بیعت کوو نو دا ښځې سوال جواب یې راولېږه نبي علیه السلام نه چې صاحب مونږ یو پلانکي کور کې د مکې دا ښځې راغونډې شوي دي تا سره د مسلمانۍ بیعت کوو ایمان راوړو نبی علیه السلام مبارک وي ښه پلانکي دې ته راغونډې چې دله نه نو دوی کې چې کومه مشره ښځه وه د ابو سفیان بیبي وه مشره او دا څوک وه دا د یو سردار بیبي وه د ابو سفیان او د بل سردار لور وه چې عتبه دی د دې پلار و عتبه په بدر کې مردار شوی او تره شیبه دم بدر کې مردار او ورور ولید دم په بدر کې مردار یو پلار یو تره یو ورور دا درې واړه بدر کې مردار او غټ غټ سردارانو د مکې او په بل سردار واده و چې ابو سفیان رضی الله عنه او دا ښځه څوک ته چې درته لږه ښکاره کړم دا هغه بیبي وه چې په احد کې حضرت حمزه رضی الله عنه شهید کړی حضرت وحشي ورته لمسولی او هغه په نیزه حمزه رضی الله عنه او شهید او دا هغه بیبي وه چې د حمزه رضی الله عنه نه پوزه او غوږونه او شونډې او سترګې پرې کړې یاده مو شوه او هغه بیبي وه چې چاړې راوړه د حمزه د نبي علیه السلام تره د هغه سینې وشلوله او زړې ترې راوویسته او اینې ترې راوویسته او په هغې چکونه ولګول هغه ښځه وه چې د نبي علیه السلام د دغې مبارک تره غوږونه او پوزه او شونډې په امیل کړې او غاړه کې واچول او ګډېده به داسې بهادره ښځه او د نبي علیه السلام د تره سره یې دومره زیاتې او دومره ظلم کړی اوس پړه کې دا وایي چې که نبي علیه السلام ته مخامخ شم او ما خو نه معاف کوي راشه که په دې ډله کې ورننوتم او چې ته معاف شم نو غټه بورقۍ په سر او چونکې مشره ښځه وه درانه پهلوانه او د ټولو ښځو مشره هم وه نو هغې ورته وی چې هندۍ نوم وی د ته به زمونږ خبرې کوې ډېره ښه ده چې نبي علیه السلام څنګه راغې دا ټولې ښځې پرده کې ناستې دي نو دا هنده ور مخکې شوه خو نبي علیه السلام خو ونه پېژنده ځکه پړونې په سر کلیوالی وه خو پړونې په سر ونه پېژنده وی زما خو یو څو شرطونه دي نبي علیه السلام ورته فرمایي وی څه شرط دي صاحب وی لومبی شرط خو مې دا چې شرک به نه کوې د نن نه پس بت پرستي به نه کوې دا هنده ورته وایي وی صاحب دا شرط مونږ ته منظور دی وی مونږ ډېره موده له دې بوتانو عبادت وکړو دې ته مرام رام وکړو سجدې مو ته ولګولې دوی مونږ له څه راکړل بلکل دا شرط منظور وی ښه بل شرط دا دی چې بدعملۍ به نه کوې دا ښځه ورته څه وایي
دا خو د ټولو ښځو مشره ده، نورې ښځې شاته ولاړې دي. وی صاحب دا شرط هم منظور دی. وی دا را باندې مه لګوه دا شرط. وی د شریف قوم لور خور بدعملي نه کوي. مونږ خو د ډېر شریف قوم لوڼه خویندې یو. نبی علیہ السلام مبارک ورته وی لوڼه به جمدی نه ښخوئ، بچي به جمدی نه ښخوئ، ځکه ښځو خو په جاهلیت کې بچي جمدي ښخول. دا ورته څه وایي؟ وی د الله رسوله وی مونږ بچي نه وجنو، وی مونږ ماشومان لوی کړل نو تا راله په ډېرو جنګونو کې مړه کړل. نبی علیہ السلام مبارک حیران دی چې عجیبه ښځه ده، اوم ایمان راوړي، بیعت کوي، عمراله نیغ نیغ جوابونه را کوي. دا لا څوک ته وی خبل شرط مې دا دی چې غلا به نه کوي. ښځې خو عموماً چې خاوند دی کورني نو غنم منم جوار موار په غلا ملا بنګلو بنګلو دپاره خرڅوي را خرڅوي که یا پیر بابا ته زړو شي، کاکا صاحب ته اړو شي، جوار غنم ګوړې موړې خرڅې کړي چې پیسه جمع کړي. خاوند ته وایي دا رور مې را کړی وی، پلار کره تللی وم دا پیسې هغوی را کړی وي. سړی تا باندې هم چکر ولګوم چې د پیر بابا ته ولاړ شو سیل به وو. دی هم خوشحاله شي دا پیسه پردی ده سیل به پېزه وښځو وکړو، حالانکې پیسه هم د دي. غلا به نه کوي. یا بعضې پیسې دا ښځې پټې او په تعویزګرې لګوي. زه یو صاحبه تور چرګوټی اخیستی او سور چرګوټی اخیستی و، چکرې دی او کله یو علاقې ته او کله بلې ته، دا پیریان را باندې ناستي و، دا را باندې دیوان ناستي. دیوان او پیریان په چا نه کښېني، دیوان دی او پیریان دی صاحب دا رانه پاسوه. دا قصې پسې مصیبت جوړ دی. او د دې سپېشلیسټانې لا ښځې دي، ښځې ښځه په ځان لچ راولي وي، پیرې مې دنه پاسوه. خدای ته مې توبه ارامه پیسه او په ارامه روانه ده. او څوک وایي نصیب مې دله بند کړی دی، څوک وایي کاروبار مې دله بند کړی دی. زما جي کاروبار بند دی، دکان مې روان و، ډېر ښه روان و. بجي دکان دله چا بند کړی؟ دله کوله وکړه. نو دکان چا بند کړ؟ دروازه کوله وکړه، کښېنه پکې کړه. کاروبار چا بند کړی دی؟ نو کاروبار هم تا بند کړی دی چې په 10 روپۍ کیلو شی دی ته ولې په 10 خرڅوې؟ لږ یو بوټی ریټ ښه کا، شی ښه راوړه، کاروبار باندې په خپله کوله وشي. دا ټوله قصې ګپ شپ دی. دا دروغ دي، دروغ. ناظم صاحب د خدای پاک وبخښي، هغه یو ځای کې یو پیر سره ناست وم، وایي جلنده مې اخیستې وه، هسې مې جیب کې پرته وه. یو جادوګر غوندې و، پیر نه و، جادوګر. هغه سره ناست وم، وایي ما ته وایي ما پېژنې؟ ما ورته وایي چې وایي نه سم مې نه پېژنې. ما ورته وایي چېرې ځي؟ زه خو بس پېژنم دی. نو وایي نه زه هغه یم چې هغه بل اوس په لاره باندې په بره جسته او زما کور ته هغه پایلټانو کتل نو چې داسې مې کړه نو هلته مې غورځو. زه هغه یم چې هغه جز مې هلته وغورځو. ما ورته چې تا کې خو ډېر لوی طاقت دی، څنګه وغورځو؟ وایي چې بند مې کړه، جز مې په هوا کې بند کړه. وایي ما سره هغه جلنده جیب کې مې راوویسته او چابي مې ترې وویسته او جلنده مې کړه. مې چې ښه دا خو کوله وکړه چې اوس د پیري معلومه کړه. اوس به دې پته ولګي دا جلنده کوله وکړه، دا پیري به داسې معلومه شي. وایي نه نه یاره تا مې چې په هغې کې څو دغه وو پایلټانو چې تا وایي 3 کسه پکې و، 3 واړه مې دله مړه کړل. وایي جیب ته مې لاس کې چابیانې مې راوړي، لاس کې ونیو چې زما دې لاس کې څو چابیانې دي. په جز کې خپل ته 3 پایلټان معلومې، او زما په دې لاس کې څو چابیانې دا خو معلومې. دا ټول ګپ شپ دی. دې نه ځان ساتئ. زنانه هم په دې قصو پوه کړئ. نه څوک د چا دکان بندولی شي او نه څوک د چا دکان جرنده کولی شي، او نه څوک په هوا کې جز جرنده کولی شي او نه څوک جز کولاولی شي، او نه څوک د چا د زړه نه خبرېدی شي. ګورئ د زړه په حالاتو خبردار څوک دی؟ یو الله دی. پیریان چاله تعویذونه نه شي رسېدی. پیریان د غیب علم نه لري، د غیب علم صرف رب العالمین سره. نو نبی علیہ السلام مبارک ورته فرمایي اغلا به نه کوي. ښځې غلا کوي، دا ورته څه وایي؟ اوس دې خو ځان پټ کړی، ځان نه ښایي، خو د خولې نه یې خبره وخته. وایي د الله رسوله، وایي زما خاوند دی ابو سفیان، خو د مکې نبی علیہ السلام خو د مکې باشندو پټه وته، د هندره عتبه لورې څه به چې دا پوه شو چې دا خو زما د خولې نه د خاوند نه وخته، نو پره پرپي شوه، پړچېدو شو. وایي او د الله رسوله زما دی، ځان مې پټ کړی دی خو د خولې نه مې وخته، ما ډېر لوی جرم کړی، ما ډېر زیاتې کړی، او ستا تر سره مې خصوصا ډېر انتهایي ظلم کړی. تا ته پته نه، تا سره مخ نشم لګولی، سترګې نشم مخامخ کولی. هغه وخت کې کافر وم، ستا دشمن وم. اوس مې ایمان ته زړه کېږي راغلی یم، نو اوس خوښه دې خپله ده که مې معاف کې او که مې نه معاف کې. نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک چې دا واورېدل ویې ژړل،
دا خپل تراغه حالت ته را یاد شو هندې واقعي زما پتر خو تا ډېر انتهایی ظلم کړی